کراچۍ کې یوه بله جعلي پولیس مقابله چې پکې یو بل بې ګناه پښتون زلمی ویشتلی شوی. کراچۍ اورنګي ټاون سیمه کې پولیسو یو بل بېګناه 14 کلن ماشوم ارسلان هغه وخت د ډزو ښکار کړو کله چې هغه د خپل ملګري یاسر سره په موټر سایکل ټیوشن سنټر ته روان و. پولیسو لخوا ناترسه ډزو په نتیجه کې ارسلان هغه وخت په حق ورسید او د هغه ملګری یاسر ژوبل حالت کې هسپتال ته رسول شوی و. وروسته د ارسلا د کور خلکو خپلولانو او د سیمې خلکو سخت په احتجاج لاس پورې کړو. احتجاج په وخت د ارسلان پلار غوښتنه کړې وه چې ملزمانو پر ضد ګرفتاري عملي کړی شي چې پکې یو پولیس اهلکار او یو عام کس ککړ دی. اتحاد ټاون اوسیدونکو ارسلان د مرګ پر ضد احتجاج وروسته ډي آی جي ناصر افتاب سخت ایکشن واغست او اورنګي ټاون ایس ایچ او معطل کړو چې ورسره په دې ظلم کې ککړ کسانو پر ضد اف آی آر درج کولو حکم هم صادر کړو. پولیسو لخوا مقدمه درج کېدو وروسته پولیسو ملزمانو پر ضد کارروایي عمل کې راوسته او پولیس اهلکار توحید سره د ملګري گرفتار کړو. بېګناه وژل شوي ارسلان د جنازې منځ مازدیګر منځ پس ادا کولو وروسته د ارسلان مړی خاورو ته سپارلی شوی دی. ارسلان پلار لیاقت خان ویلي چې زما زوی پولیسو بېګناه وژلی کوم چې په کراچۍ کې جعلي پولیسو مقابلو تسلسل دی. زمونږ سره د انصاف وشي او په کراچۍ کې بېګناه وژنو دی مخنیوی وکړی شي. جعلي پولیسو مقابلو ماسټر مایند راو انور ته کچرې سزا ورکړې شوې وې نو نن به د کراچۍ ښار بېګناه زلمي به د جعلي پولیس مقابلو په دار نه ختل. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.